السلام علیکم دوستانو، تاسو یو وړوکی بلاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې تاسې ټول به روغ او جوړ یئ. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. یکشنبې په ورځ عموما د ماشومانو دپاره وي، یعنې د هغوی په خوښه هر څه چې غواړي هماغه ورته جوړوم او دا یو هغه کارونه چې زه ډېر په شوق کوم. نو په دې یکشنبې کې مې هم ورته په سهار ناشته کې کریپس جوړ کړل چې د ماشومانو ډېر خوښیږي. د دې اوړو دپاره مې اوړه، هګۍ، شیدې، لږه مالګه په یو کاسه کې واچول او سره ګډ مې کړه. بیا مې کړاهي اول لږ غوړیو سره غوړه کړله او دا مواد مې پکې واچول او هوار مې کړه. بیا مې دواړو خواوو نه لږ سره کړل، بیا مې وویستل او پرېښوده چې لږ یخ شي. ورپسې بیا د ماشومانو په فرمایش نوټیلا پرې ووهله. بیا مې میده بوره هم پرې وځوړول او لږ نور چاکلیټ مې ویلک او پرې واچول. په آخر کې مې لږ بلوبېري هم پرې واچول او نو خلاص تیار شو. مشره لورګۍ مې ډېر وخت نه راته شاله وه چې پاني پوري ورته جوړه کړمه. نو په دې ورځ مې ویل راځه چې د دې دا فرمایش هم پوره کړمه او پاني پوري مې جوړه کړله. دا چې نخود او کچالو مې تیار جوش کړی و، نو لږ شو نخود مې هم ځان ته جوړ کړه، ځکه چې زه د پاني پوري ډېره مینهواله نه یم. د پاني پوري دپاره مې اول جوش شوي نخود، کچالو په یو لوښي کې واچول، لږ مې د لوښي سره ټینګ کړئ چې لږ میده شي. بیا مې پکې میده شوی پیاز، رومیان، دانیا، چکني، د پاني پوري چې کوم چکني او ساس راځي دې نه مې هم پکې لږ واچولو. ټول مې پکې وانچول چې بیا د فیلینګ خوند خرابوي او لږ مې د اوبو دپاره هم وساتلو. په آخر کې مې املی هم پکې واچولو، مالګه او دانه داسې مرچک مې هم پکې واچول، سره ګډ مې کړه. دا مې یو څنګ ته کېښودله او اوبه مې ورته تیار کړه. زه عموما ورته یو رقم اوبه تیاروم، هغه هم په دغه طریقه چې ګورئ. د اوبو جوړولو دپاره یې په یو کاسه کې چکني، املی، دې سره چې کوم چکني او ساس راځي دا، مالګه، سره مرچکو پوډر او اوبه پکې اچوم او سره ګډوم یې. په دا طریقه یې اوبه هم خوندوره راځي او هم بېحد اسانه جوړیږي. دا اوبه مې یو څنګ ته کېښودل، ورپسې مې بیا شروع وکړه چې دا پوریانې سرې کوم. د دې دپاره مې بیا په یو دیګ کې کافي غوړي واچول او پرې مې ښودل چې ښه صحیح ګرم شي. بیا مې پوریانې په غوړیو کې یو څو ثانیو دپاره سره کړل او ومویستل. بیا نو هر څه تیار شول او په ګډه مو سره نوشیجان کړم. نو همدې سره دا وړوکی ولاګ هم پای ته ورسېده. دوستانو هیله ده چې دا وړوکی ولاګ مو خوښ شوی وي. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ. په ځان ډېر خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. الله پامان.